چې روغ او جوړ اوسئ. زه بیا هم ستاسو خدمت کې حاضر یم دوستانو. زه نن تاسو ته ښیم چې مونږ څنګه کولی شو یوټیوب چینل مونیټایزیشن وکړو او هغې باندې اډسنس نه پیسې لاسته راوړو. دوستانو متوجه اوسئ چې زه نن راځم خپل موضوع ته چې مونږ څنګه کولی شو چې خپل یوټیوب چینل مونیټایزیشن وکړو. لومړی قدم کې راځي دوستانو ګوګل ته. څنګه چې دلته راځي دوستانو دلته به خپل یوټیوب اکاونټ چې دی دلته به خلاصوي. دلته به یوټیوب باندې کلیک کوئ دوستانو. دلته به کروم انتخابوئ. کوم اپلیکیشن باندې خپل آی ډي نه خلاصوئ، کروم باندې خلاصوئ خپل آی ډي. دا د دوستانو زما آی ډي دلته خلاص شو. دوستانو لومړی قدم کې تاسو څه کوئ، دغه خپل آی ډي باندې کلیک کوئ، درې نقطو باندې کلیک کوئ دوستانو. دلته به مای چینل باندې کلیک کوئ. کله چې مای چینل باندې کلیک کوو دوستان دلته دا لینک چې دی دغه کاپي کوئ ځان سره. دا به کاپي کوئ. کله مو چې کاپي کړه دا به ځان سره کاپي ساتئ. کله چې کاپي وساتو تاسو ځان سره بیرته راځي تاسو درې ټیک مار علامې ته دغه هلته. کله چې دلته راغلی تاسو به ځئ مای چینل دوستانو. کله چې مای چینل ته راغلی تاسو بیا دلته کریټر اسټوډیو باندې ځئ. دلته به کلیک کوئ. لیکن انټرنیټ هم ضعیف دی دوستانو. کریټر اسټوډیو باندې کلیک کوئ دوستانو. کله مو چې کریټر اسټوډیو باندې کلیک کوو دلته راځي دوستانو ویو چینل دی، دغه باندې کلیک کوئ. دینا بعد دوستانو تاسو زی ویډیو مانیجر تک دغه سیټینګونه ګورئ. که دغه غیر فعال دوستانو دا به تاسو ځان سره چیک کړئ. کسټمایز د لایټ اف یور چینل دا به ثبتئ ځان سره. کله مو چې ثبت کو دوستانو بیا تاسو بیک ځئ، دوباره کریټر اسټوډیو ته ځئ. تاسو دوستانو بیا دغه ځای کې چینل آپشن ته ځئ. دغه چینل آپشن دی دوستانو، دا چینل آپشن باندې کلیک کوئ. کله چې دوستانو چینل آپشن باندې کلیک وکړو دا ځای به تاسو ګورئ که ویریفای دی او که نه دی. ګورئ دوستانو ویریفای باندې ټیک مار علامه دا ویریفای شوی دی. که چېرته ستاسو چینل ویریفای شوی لومړی به دا ویریفای کوئ. دوستانو دا ما سره ویریفای نه و دی، دلته ویریفای کوم دوستانو. ملګرو دلته غواړي چې کوم هیواد نه دلته خپل کنټري سلیکټ کوئ. دلته زه افغانستان سلیکټ کوم. بیا دلته راځم کال می. زه غواړم ما ته زنګ له لارې ویریفای شي یا ټکس له لارې. زه غواړم چې زما دغه چې دی ټکس له لارې ویریفای شي. دوستانو دلته لاندې آپشن ورکړی چې خپل تلیفون نمبر یې واچوه. زه راځم دوستانو زه خپل دلته تلیفون نمبر ورکوم. سبمیټ کوم. دغه دی دوستانو ما سره کوډ راغلل
زه به دلته دغه کوډ ورکوم. دلته سبمیټ کوم دوستانو. دغه دې ملګرو زما آی ډي ویریفای شو. دلته به کنټینیو باندې کلک کوئ. ملګرو دا دی زما آی ټي ویریفای شو. اوس بیا زه راځم، زه ګورم چې مونیټایزیشن ته ګورئ داستانو. دلته افلاوډینګ دی، دلته ما سره انیبل دی، لونګر ویډیو دی دلته انیبل دی ما سره. خو دلته راځم، دلته لیکلی دی مونیټایزیشن د یوټیوب پارټنر پروګرام از کرنټلی ناٹ اویلیبل ان یور کنټري. دلته لیکلی دی ستاسو په هیواد کې د استفادې قابل وړ نه ده که نه. مونږ دغه ځای کې څه شی کوو؟ مونږ لومړی ځو ایډوانس ته، دغه آپشن باندې ایډوانس آپشن باندې مونږ کلیک کوو. کله مو چې ایډوانس آپشن باندې مونږ کلیک کوو، دلته کنټري لیکلی دی، کنټري باندې مونږ ځو. دلته لومړی یونایټډ اسټیټ مونږ دلته تعین کوو. یونایټډ اسټیټ دغه دی دوستان. دلته ما یونایټډ اسټیټ تعین کو. بیا به تاسو دلته لاندې راځئ، ګوګل انالیټک دا به ثبت کوئ. کله مو چې ثبت کو دوستانو ګورئ دوستان دلته یونایټډ اسټیټ شو زما اکاونټ باندې. اوس دوباره زه ځم خپل چینل ته. کله چې چینل ته لاړم دوستانو یې دلته اوس لیکلی دی بیکم ا فارنر ټراپ مونیټایزیشن بای ډسپلیینګ ایډز یور ویډیو. دلته اوس انیبل شوی دی. زه دا انیبل باندې کلیک کوم. کله چې ما انیبل باندې کلیک کوو دوستانو دلته ډیر متوجه اوسئ. دلته لیکل راځي دوستانو ګورئ ریټ اینډ ایګري یوټیوب پارټنر پروګرام. دلته یوټیوب پارټنر تاسو سره یوټیوب چې دی پارټنر پروګرام کوي چې تاسو څنګه یو ویډیو باندې پیسې ګټئ، هغه ویډیو باندې 80% تاسو ته پیسې درکوي، نورې 40% هغه خپل اخلي. دلته سٹارټ باندې کلیک کوو. کله مو چې سٹارټ باندې کلیک کړل دلته دوستانو وبخښئ دلته دغه راغلل د دې قوانین دی. دا قوانین به تاسو ټول ووایئ یا کافي کې چې انګلیسي نه پوهېږي دغه باندې کافي کوي چې تاسو وګورئ که نه د دې قوانین څه شی دی. دا ټول قوانین به تاسو یاداشت کړئ، ولولئ دلته چې لیکلی دی څه شی دی. تاسو به ځان سره یاداشت کړئ چې د دې قوانین باندې غیر خلاف شي ستاسو دا اکاونټ چې دی بلاک کېږي. دوستانو دا به په دې به ټیک مار وهئ، دې به ټیک مار کوئ. کله مو چې ټیک مار کوو دا به آی اکسپټ کوئ، یعنې زه ستاسو قوانین قبلوم، داسې به کوئ. دوستانو یعنې دا ما قبول کو. یوټیوب پارټنر پروګرام ما سره ټیک مار شو. یعنې اوس زه راځم دا ساین اپ فور اډسنس. دلته زه ډیر متوجه اوسئ دوستانو دا اډسنس ډیر مهم دی. تاسو صحیح ادرس ورکړئ، دقیق ادرس به ورکوئ. زه راځم دا سٹارټ باندې کلیک کوم. کله مو چې سٹارټ باندې کلیک کوو دوستانو متوجه اوسئ دلته ډایرکټ دلته څه مشخصات دلته لیکلي دي ستا عمر باید 18 کاله وي که نه. دلته داسې یو څو دغه لیکلی بیا خو خیر مونږ دا نیکسټ کوو. خپل دلته اکاونټ به انتخابوئ چې کوم یو ستا هغه جیمیل اکاونټ یا همغه باندې به چوز کوئ. YouTube دلته به دوستانو کنټری سلیکټ کوئ. تاسو دلته افغانستان دوستانو دې کې به تاسو یونایټډ اسټیټ دغه نه کوئ، دلته به افغانستان سلیکټ کوئ.
دوستانو زه مخکې نه هم دغه لرم خو یوز ا ډفرنټ اکاونټ باندې کلک کوم. زه مخکې هم یو اډسنټ ما جوړ کړی و. دا دې کې یو نقطه تاسو کلک کوئ دلته یس سینډ می کسټمایز هیلپ اینډ سجیشن دا هم کلک کوئ. نو سینډ می دا یس باندې کلک کوئ تاسو. چې دلته به خپل کنټري انتخابوئ. دلته ډېر متوجه اوسئ دوستانو، دلته کوم بول هېواد هغه نه کوي، بیا تاسو ته پیسې نه درکوي. دلته به کنټري افغانستان سلیکټ کړئ. پلیز ریویو اینډ اکسپټ اور ټرم د دې پالیسیانې دې ویلکم ټو اډسنس. دا به ټول ولولئ دوستانو چې لیکلي تاسو به خبر شئ. بیا به راځئ یس آی هیو ریډ اکسپټ اګریمنټ. دا به کلیک کړئ. کریټ اکاونټ باندې وهئ. دا به ګډ سٹارټ کوي دوستانو چې دلته پالیسی دی. دا د دوستانو دې کې ډېر متوجه اوسئ غلط چې ټایپ نه کړئ. اکاونټ ټایپ انویټیټل یا بزنس. دلته غواړئ چې ستاسو اکاونټ څه لپاره بزنس دی، مونږ دا انویټیټل انتخابوو. دلته نیم اینډ ادرس دی دوستانو. دلته به نیم خپل نوم به ورکوئ، چینل نوم به نه ورکوئ. دلته کله مو چې خپل نوم، دلته ادرس لاین دی دوستانو. دلته دقیق ادرس ورکوئ چې کوم ځای نه یې، کوم دغه نه یې. دلته به خپل دقیق ادرس ورکوئ. 12 د ډسټریکټ 12 د ډسټریکټ دوستانو زه ورکوم. خو سټي به دلته انتخابوئ چې کوم ښار دی. ملګرو دې ته ډېر متوجه اوسئ. تاسو دغه کوئ هغه پستخانې چې هر ولایت کې یو پستخانه وي، هغه پستخانې ته به لاړ شئ. هلته به پوښتنه وکړئ چې پستخانې والې نه به یا ریاست مخابرات ته لاړ شئ. هلته پوښتنې کوي، ورته ووایئ چې ستا پوسټل کوډ څه شی دی. هغه بیا تا ته ښیي چې زما پوسټل کوډ دغه دی. کله چې خپل پوسټل کوډ دقیق تاسې واخیستل، بیا به دلته خپل پوسټل کوډ به واچوئ. دلته دوستانو زه خپل پوسټل کوډ د ننګرهار ولایت پوسټل کوډ 2601 دی. زه به دا ورکوم دلته. او د هر ولایت خپله جدا جدا پوسټل کوډونه لري. هلته به پوسټخانې ته به لاړ شئ، ځان به ښه دقیق کړئ، هغې نه به پوسټل کوډ به راواخلئ او بیا دغه ځای کې پوسټل کوډ به واچوئ. دلته بیا فون نمبر دی، داسې فون نمبر ورکړئ چې تاسو سره همیشه فعاله وي، ځکه چې هغې کې میسج راځي. هغه ستاسو پیمنټ چې هغه پیمنټ یو نمبر درکوي، هغه نمبر ستا فون نمبر باندې کیدای شي راشي. تاسو به دقیق فون نمبر واخلئ، داسې نمبر به ورنه کړئ چې تاسو یعنې بند وي یا چېرته ورک شوي. صحیح نمبر به ورکړئ. دلته بیا دلته خپل نمبر ورکوم. دا زما نمبر دی دوستان. دلته به سبمیټ کوئ. دلته به ریډایرکټ باندې کلک کوئ دوستانو. یعنی دوستانو دغه اډسن هم زما ریکویسټ هم اکسپټ شو. دا اوس راځو سیټ مانیټایزیشن پریفرنس. دې باندې هم کلک کوو. مونږ کله مو چې دې باندې کلک کوو، دلته راغلی دی دوستانو. دا یوټیوب تا نه پوښتنه کوي چې ستا ویډیو باید کوم سایز کې باید وچلیږي، که ډیسکټاپ کې وچلیږي، کوم ځای کې. مونږ دا درې ګورئ دوستانو، صحیح دقیق وګورئ چې دا دې کې آل ډیوایس باید
هر موبایل هر کمپیوټر کې زما ویډیو کار وکړي. تاسو بیا دلته چې کوئ سیب کوئ. کله مو چې دلته سیب کو دوستانو وینئ اوس یوازینی چې پاتې شو څلورم آپشن پاتې شو. څلورم آپشن کې دوستانو تاسو لاندې وګورئ دلته لیکلی دی وایي 4000 واچ هورس and will be watch time in 12 month کې وایي 12 میاشتو کې باید تو 400 واچ هورس واخلئ جان 400 ستاسو دغه ویډیوګانې باید ویوز واخلي بول چې دی زر سبسکرایب باید ولرئ او 400 ویوز ټایم دلته لیکلی نیټ 1000 نیډ فور ریویو دلته 400 نیټ فور چې کنه واچ هورس دی دلته سبسکرایبر دی او دلته واچ هورس باید 400 واچ هورس ولري ته او زر سبسکرایب ولرئ تر څو ستاسو هغې نه بعد ستا اکاونټ چې دی ارنینګ شروع کوي. دوستانو دې ته به زړه نه تنګوي ښه ښایسته ښایسته ویډیوګانې واچوئ چې خلک کې وګوري او ستاسو ویوز او سبسکرایبر یې زیات شي. دوستانو تاسو نه نړۍ مننه کوم چې تاسو زما ویډیو یې وکتو. دوستانو که ستاسو دا خوښ شوي نو نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم خبر شي. زما چینل لایک سبسکرایب او شیر کولو د هیر نه شي. تاسو نه نړۍ مننه کوم.